تعجب کوم دې کسانو ته چې دوی وایي که دې توسل وکړي نو مشرک سولې نعوذ بالله که دې یو څوک الله عز وجل ته واسطه کوي په قضا کې د حاجت وایي مشرک یې اوس که دې جاهلانو ته وایي چې تاسو شرک پېژنئ شرک څه ته وایي شرک خو دې ته وایي چې د الله عز وجل ما سوا بل څوک د الله عز وجل سره په یو صفت کې شریک شي څه معنا یو څوک راولاړ شي د غیر الله عبادت شروع کړي دغه شرک لکه عرب نه وه مشرکین د عربو په مکه مکرمه کې 360 بتان پراته دوی به ورته راکړله سجدې به ورته لګولې دغه شرک دا چې یو څوک پیغمبر علیه السلام او یا یو ولی یا یو بزرگ الله عز وجل ته واسطه کوي دا شرک څنګه دی دا اوس شرک دی اوس موږ چې پیغمبر علیه السلام واسطه کوو غوښتنه مو د چا څه ده د الله عز وجل څه ده که د پیغمبر علیه السلام زما غوښتنه خو د الله عز وجل الهي ستاسې غواړم په واسطه د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر علیه السلام څه مې کله شی وغوښتي دا شرک څنګه دی نو تعجب دې ته کوم یو خو هغه ښکاره وهابیان ښکاره وهابیان هغوی څه خو ګیله نشته د هغوی څه خو ګیله نشته اوس موږ ته خو مشکل د دا کسانو څه پیښ چې ما و تا ته وایي زه دیوبندي یم د دیوبند علماو پیرو یم او ما و تا ته وایي زه حنفي یم